د اذان په دورانیه کې بعضی خلک خوراک کوي یا بعضی خلک اوبس کی یا د چا په خوله کې نسوار دي الته اذان شروع دی دا اوبراوالی اوبس کی الته اذان شروع دی د دې په خوله کې نسوار پراته دي وې صبر کله اذان شروع دی چې اذان ختم شي د اذان تر اخره پورې اوبم سکل شي او د اذان تر اخره پورې خوله کې نسوار هم ساتل شي آیا د څه کول جائز دي که ناجائز دي جواب دا دی اصل کې د دې روجي د بندولو دارومدار په وخت باندې دی چې صبح صادق څنګه ختم شو کو اذان شوه دی کو اذان نه دی شوه د دین بعد بنور خوراک کم نه کې اسحاق به ام نه کې ارس بدین بعد بندې خو چون کې ارسله خو په وخت باندې پویږي نه صبح صادق باندې ارسله پویږي نه د دې وجه نن سبا معیار د اغه د پاره اذان کول لخوا چې اذان شروع کیږي د اذان نه کم سے کم 15 منټه وړاندې خپل خوراک من کې خپل اسحاق من کې او کو د اذان په دورانیه کې کم سړی اوبس کی یا خوراک کوي دا روجه فاسدیږي وجه دا ده چې ته وخت داخل شوه دی او دا غینه بعدم ته لګي خوراک کې وخت داخل له ته لګي خوراک کې اذان خو بیٹی من کیږي اذان خو ال کیږي چې سبا راوخیږي اذان خو ال کیږي چې سبا شي کنه نو چې سبا راوخته سبا شو پدې کې به ته خوراک څنګه کې پدې کې به اسحاق څنګه کې برای مهرباني د اذان نه وړاندې چې لا اذان نه شروع شوه 15 منټه وړاندې خپل روزي بندوي خوراک هم بندوي اسحاق هم بندوي کم خلک بیماران دي اغه ګولې اچي دوايي اچي کم سے کم د اذان نه 15 منټه مخکې ګولۍ واچوي دوايي واچوي ځان مکمل فارغه کوي چې اذان څنګه شروع شي د اذان سره فورا خپل روزي بند کوي ولی اذان د صبح صادق نه بعد کیږي اذان په وخت د سبا کې کیږي او د سبا په وخت کې کوسو خوراکونه کوي نو روزي خرابيږي فاسديږي لہذا د دې وجنه د اذان په دورانه کې خوراک کول منع دي اذان په وخت کې به خوراک نه کوي